السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی le mot interrogatif combien de، یعنی دغه کلمه څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي. سره د مثالونو ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر آخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ. Combien, quand vous utilisez le mot interrogatif combien, vous devez respecter la structure combien de plus نوم. کله چې تاسو combien د استعمالوئ نو دې څخه وروسته تاسو یو نوم راوړئ. combien de دا یو سوالیه کلمه ده، په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې یو شخص څخه یو پوښتنه کوو، د یو شي په باره کې پوښتنه کوو، نو په هغه وخت کې combien de استعمالو او معنا یې دی څومره. څومره یا څو دانې، د دواړو لپاره combien de استعمالیږي. لکه په انګلیش کې استعمالو how many how much، نو د دواړو کلمو لپاره combien de استعمالو څومره څو دانې. combien de څخه وروسته یو نوم راوړو. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. combien d'enfants est-ce que tu as؟ combien d'enfants est-ce que tu as؟ combien d'enfants est-ce que tu as؟ ته څومره ماشومان لرې؟ ته څومره یا څو دانې ماشومان لرې؟ په دغه وخت کې combien de کلمه راغله، دې نه وروسته enfant دا یو ناون دی یا یو نوم دی. خو څنګه چې د enfant لومړنی حرف فاول دی، نو دې له خاطره دې اپوستروف راځي. موږ مخکې ویلي چې هر یو جمله په دریو شکل لیکلی شو، په درې شکل لیکلی شو. لومړی فرانسې courant یعنی لونګاژ courant، دویم لونګاژ فورمل، دریم لونګاژ فامیلی. اوس دا چې د اسکو کلمه راغلی دی، نو دا په لونګاژ courant کې دی. دویم combien d'enfants as-tu؟ combien d'enfants as-tu؟ combien d'enfants as-tu یعنی ته څو دانې ماشومان لرې. دا هم معنا یې هماغه دی، لیکن شکل یې فرق کوي چې دا ډېر فورمل دی، ادبي دی. دا په لونګاژ فورمل کې راځي. دریم tu as combien d'enfants؟ tu as combien d'enfants؟ tu as combien d'enfants؟ ته څومره ماشومان لرې. دا هم هماغه جمله ده، معنا یې هماغه دی، یوازې او یوازې شکل فرق کوي. دا په لونګاژ فامیلی کې راځي. همدا یوه پوښتنه په درې قسمه کولی شو، لونګاژ courant کې، لونګاژ فورمل کې او لونګاژ فامیلی کې. combien d'enfants est-ce que tu as؟ څو دانې ماشومان لرې، دا په لونګاژ courant کې دی. combien d'enfants as-tu؟ combien d'enfants as-tu؟ څو دانې ماشومان لرې، دا په لونګاژ فورمل کې دی. tu as combien d'enfants؟ tu as combien d'enfants؟ ته څو دانې ماشومان لرې، دا په لونګاژ فامیلی کې دی. اوس دویم مثال وګورئ. combien de livres as-tu pris؟ combien de livres as-tu pris؟ combien de livres as-tu pris؟ څو دانې یا څومره کتابونه دي اخیستي دي، دا په لونګاژ فورمل کې راځي. دویم combien de livres est-ce que tu as pris؟ combien de livres est-ce que tu as pris؟ combien de livres est-ce que tu as pris؟ څو دانې
کتابونه دي اخیستي دي. دا په لنګاش کوغان کې راځي. Tu as pris combien de livres? Tu as pris combien de livres? Tu as pris combien de livres? تا سوداني کتابونه اخیستي دي. دا په لنګاش فامیلی کې راځي. وګوره دلته combien de په درې واړو combien de څخه وروسته یو نون راغلی دی. livre کتاب دا یو نوم دی. موږ په جوړښت کې ویلیو چې combien de څخه وروسته یو نوم راوړو. دریم مثال combien de bougies as-tu sur ton gâteau? Combien de bougies as-tu sur ton gâteau? Combien de bougies as-tu sur ton gâteau? په خپل کیک باندې د څو دانې شمع لري. بوژي وای شمع ته. دا داسې هم ویلی شو combien de bougies est-ce que tu as sur ton gâteau? Combien de bougies est-ce que tu as sur ton gâteau? Combien de bougies est-ce que tu as sur ton gâteau? په خپل کیک باندې څو دانې شمع لري. دریم شکل Tu as combien de bougies sur ton gâteau? Tu as combien de bougies sur ton gâteau? Tu as combien de bougies sur ton gâteau? په خپل کیک باندې څو دانې شمع لري. درې واړو جملو معنا یو شی دی خو لیکن جوړښت فرق کوي. لیکلي فرق کوي. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte؟ د دې قیمت څومره دی؟ یا داسې هم ویلی شو ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien؟ د دې قیمت څومره دی؟ Avez-vous combien de stylos? Avez-vous combien de stylos? Avez-vous combien de stylos? آیا تاسو څومره قلمونه لرئ؟ Il a mangé combien de pommes? Il a mangé combien de pommes? Il a mangé combien de pommes? هغې څو مڼې وخوړلې؟ Ils ont combien de voitures? Ils ont combien de voitures? Ils ont combien de voitures? هغوی څو دانې موټرونه لري. combien de معنا څو دانې یا څومره دواړو لپاره استعمالولی شو. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.